الوی تبار وته ودرېګا چې مولیان ډېره خوري که تاسو وای الوا نو ما ته الوا کې خو یو وخت کې بس شوګر زیات شوی نو ما ته مرګوي دا مخوره ولی وی دا نه د شوګر زیات دی مې د خدای ساته دا یو نوړې دوه خورم شوګر بسونه زیات کی یو درجات به زیات کی او چې نو خورم ټینشن پیدا کی ټینشن پیدا کی ټینشن سره بلډ پريشر مو چتېږي او شوګر مو چتېږي راوړه د خدای باندې خدای راکې او ته مخوره عجیب خبر تمام هذا الشيخ شهيد مولانا سنجاد صاحب رحمة الله عليه یو ځای کې خدای خورس دا مټۍ خپل د خاخ شي پروتو هغه ما اختاطاله نه دی په دومره نه جوړه نه کې دا لري راځي مولانا احمد علي جان صاحب رحمة الله عليه خدای پاک دې وبخي هغه شوګرو ما په خواګه مخره د مولوی صاحب چې خدای سم مقرر کړی دی هغه بکیږي ما باندې ولا صاحب لا شي ډاکټر لا اپیشه کوي جنا مولوی صاحب پتا کې اوسه بیماری نشتا ایکس رے صفا الټراساوند صفا زویم دا ډاکټر مستړی کاوه د نوک نصره پورې په دې مرض کې ستا په دې مرض پسې په دې وجود کې غریب ګرځي مستړی دی پلانډه ورته وایي چې ډاکټر صاحب بیګا مې شی ډېر وایي موږ له خدای راکوي چې راکوي ولې نه خورو او که ناجوړه شو مونږه بیا به هم دا حضرت صاحب ته وګوره بیمار دی لیکن ژبه به یې د خدای په ذکر چلېږي ایمان هم څه دی د بخاري حدیث رسول الله مبارک فرمایي اذا مرض العبد وسافر چې کله بنده بیمار شو او یا مسافر شو کتب له دله هغه اجر لیکلی شي ما کان مقیما صحیحا چې کوم وخت جوړو او صحیح او د کوم عمل کو په دې بیماری کې ولا حق لیکلی کېږي حضرت صاحب درس کو کنه کو بیمار شو هغه ثواب له مفتو کې چلیږي لیکلی ځکه خدای ته چې بچو علم وکړي بچي حافظان کې عالمان کې او دویم به یو کار کوي بازار خلک ما ته پته رخې پیسې ګټې نو ما ته پته د موږ هم په دا سټ کې ووایو موږ چې دکاندار ته ودرېږو داسې راته خاندي موږ وایو که دا زموږ عزت کوي او موږ ته خاندي منځ کې هغه وي ساده راغی منځ کې وي ساده راغی دو ماشومانو دارو مې غشتل په پېښور کې یقین کو داسې دوه واړو او موږ په دارالعلوم سرحد کې سبق وایو او دکان ته دنده کړم ډاکټر دارو لیکلي حالانکې بل مخامخ دوه کسانو هغې له خیراتي راکړو او د دنده کړم او چې دنده کړم دارو راکړ چې ګاډي ته وکتل او مې کتل 200 رانه زیات یې غشتل مې دې دوه وړو والا اخره کې مې سړی ورولېږي مې ته ورشه دا د قیمت خو کم دی هغې وي دا موږ تېرو دي اوس به سره څه کوي نو تاسو شکر دی نیکان یې صالحان یې دې وخت کې ټول خپل کارونه پرېښي او دې مدرسې له راغلي او دوی چې لنګر شروع کوي په دې کې به ټول ورسره امداد کوي کوئ به که به نه کوئ دا انشاءالله لفظ کمزور یو وړه د اخلاص نه به امداد کوي ماشاءالله مولانا الله صاحب چې فکر ونه کړي دا خو د مولانا فضل ربي صاحب هم دغه دي مقتدیان پاتې شوي دي الله دې د هغه په قبر انوار نه دا به ټول ورکوي که خیر انشاءالله روزانه په خپل دکان کې لږ شی بچ کوئ روزانه درته صدقه خیم قسم دې صدقې د قیامت پر ورځ به هر سړی د خپلې صدقې په سوري کې ولاړي او رسول الله مبارک فرمایي هغه مصیبتونه چې په تا راغلي دي صدقه هغه هم ختموي او چې را روان دي د هغې به علاج دی ځان صدقې سره بلد کې نو روزانه د دې مدرسې دپاره یو ځای کې لږې پیسې ږدی او میاشت پسې مولوي صاحب ته رالېږې او نیت په دا نه کوي چې دا زه مولانا طاالله صاحب سره مدد کوم نیت به دی چې د حدیثو دا باغچه به خدای تیاره کړي او د قرآن دا باغچه به خدای تیاره کړي او ستاسو بچي به خدای عالمان کړي او ستاسو بچي به خدای پاک حافظان کړي نو کوئ به انشاءالله که زړه د اخلاص نه به کوئ که خیر انشاءالله نو زه ډېر خوشحاله یم دا بچي چې دا کم د وړې دورې نه فارغ دي او نور مبارکباد دې تاسو ته بچي ښه او د علم خدمت به کوئ او دې پسې به لویه دوره وکړئ که خیر انشاءالله او حافظان او علم شروع کړئ او د عامو دوستان ته په بچو علم وکړئ په لوڼو په مدرسه کې علم وکړئ او مدرسې سره به د زړه د اخلاص ته انشاءالله مدد کوئ دا زما شیخان دي ګورې مولوي صاحب دا زما خبره مني ما ته د شب قدر خلک معلوم دي دا د باچا صاحب زیری سر او رحیم شاه باچا صاحب الله دې مغفرت نصیب کړي خدای پاک دې وبخي زما ډېر ښه دوست
او بي مدرسه ډیره روانه ده. نو ان شاء الله ټول به خیر ان شاء الله. الله اخلاص نه مدد کوي.